د یو خور سوال کړی دی وی چې کله زه د مانځه دپاره اودس وکړم چاردام وکړم نو بیا کله ناکله خپل ماشوم له پی ورکم آیا د پی ورکولو سره اودس ماتیږي او که نه الجواب یو عالم د اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې اودس چې په کومو خبرو ماتیږي یا کارونو په هغې کې یو کار دا دی چې یو زنانه ماشوم له پی ورکړي د یو عالم هم دا خبره نه ده کړې او که څوک وایي چې دا پی د هغې د بدن نه راوځي نو پی خو پاک دي یوه دویم موږ لږ ساعت مخکې دا ووایي چې د دوو لارو نه علاوه چې د بدن نه سره وځي په بله لار او هغه پاکي نو دا اتفاقي مسله ده که اختلاف پکې کمزور اختلاف دی چې دې سره اودس نه ماتېږي دا بعض خبرې د بعضو مولیانو کمزوري ذکر کړي او بیا د عوامو کې هم ډېرې قصې مشهورې شوي داسې لکه اوس دا سوال شو یو زنانه ماشوم له پی ورکوي په دې ولې اودس ماتېږي څه وجه ده بعض وایي چې نوکونه واړه کې دې سره اودس ماتېږي څوک وایي چې ویښته واړه کې دې سره اودس ماتېږي او بعض داسې نور ډېرې کمزورې خبرې چې د دې لپاره رجوع کوي زمونږ د مشکات درس ته اولني درسونه نن یو څو کاله مخکې موږ کړي وو د طهارت مسایل موږ بیانول په هغې کې موږ تفصیلي دا خبره ذکر کړې وه چې هغه کمې خبرې دي چې مشهورې دي چې دې سره اودس ماتېږي او هغې سره نه ماتېږي والله اعلم